السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه کې زمیندار کا دې پټي ته رالم دا باران شوی دی دې کې اوبه ډېرې زیاتې جمع شوي دي خو غلطي مې دا وکړه چې ستاسو نه بیلچې راواغسته نه کودالي مې راواغسته په دغه شان راغلم دا نو دا کړو باندې اوبه ایستلی شي دې پټي نه دا د لور کار نه دی زه ځم دا بیلچې به راولم دې بیلچې به ترې اوبه وباسم صحیح دی راځه زمانه زمیندار کاکا خاص نه هوري غنم ټول افغان دی Oh no! بیلچې مې راوړې پټي نه مې دا اوبه وباسم زر زر لکه دا خبرې دې بیلچې پسې ولېږلې ما او خپل اوس لګیا دی غنم لګیا دی خانه ولېږلې دا ما پوله دی یا پوله دی زمیندار سیدا هما سیدا دا پوله پاکونه دا شاله بوس خان کوي مخکې شه ها ودرېږه دا دی خان تعلیم کوم تاسو نه سموي हेलो السلام علیکم वालेकुम सलाम څنګه چل دی خیر ته شکر دی دا چل دی چې غنمو کې غل نیولې دي ها او بس تاسو ځان راو بس ما خان لک سات د دو چکر مو کنه دا غلط پرېدا ما دا صحیح دی منشي انګلیس بیا خی منشي بلاکونه خو ډېر زیات تاسو یار ایستي دي او خلک دا شکایت کوي سیمټ پکې نه اچوي سیمټ پکې نه اچوي دا څه حالات ده دا وګوره دا بلاکونه دي خو دا څه خان دغه پیسې پوره ورکوم نه ټول دی دا کارتې مې څه وکړو نو تاسو کم از کم لږ ټیکهدار ته ټلیفون وکړه صحیح ده دا به هغه اورې ورته وایه یاره بهي زمونږ تله خو ډېره بېعزتۍ روانه ده دا اوس وګوره دا زمونږ د بلاکونو دا حل دی دا ګیر چاپېر دا وګوره دا څه حالات دی ته دې خورا شه منشي لږه دا وګوره دا مخکې دا ټول نیمو درودي دي حاجي به څو پیسې مکمل ټایم په ټایم ورکوم تو ټیکهدار به کم از کم ډېرې ته راوغواړې ښه صحیح ده صحیح ده خان مې چې راشه صحیح ده دا وګوره چې د پړی درودي دي کم از کم ظالمه راځه دې کوټې ته خو راځه ټیکهدار ته رنګ کوه پیسه خو ارامه نه ده لاله پیسه ده او دا چوټي نن ولې باران شوی دی که نه حاجي دا څنګه باران شوی دی یار دا وګوره خلک ټول کارونه په پټو کې ګیر چاپېر کوي یار حاجي زمیندار رنګ کړو څه ویل یو غلی ټینګ کړی دلته غنمو کې راځه بس دا غنم لږ ګورو نو بیا به هغه زمیندار ته رنګ وکړې رابې صحیح ده صحیح خانو کال خو فصل ښه شوی دی زمیندار هم خوشحاله دی دا منشي دا څنګه فصل ښه شوی دی دا وګوره دې ټاپانو ته پکې وګوره داسې دي دا تاسو خاوره ورکوئ که څه وله ورکوئ خاوره رالېږلې مو والا نو کم از کم زمیندارانو ته لږ رنګ کوئ چې راشي هر دا غنم دي خو دا څه حساب دی هغې ته خو مونږ ورکوو ټایم په ټایم خاوره مات کوو بس څه ته دې خرچې پیسې دې لیکلي دي خان لیکلي مې دي صحیح ده جي صحیح ها منشي بس داسې کار دی چې بچې زمیندار ته به ووایې چې دا هر څه ښه صحیح ساتي صحیح ده او که صحیح نو بیا اجرې ته راوغواړه چې زه به ورسره خبره خپله وکړم Oh no! ها ها څه دې کړي دي څوک دي زمیندار دی وکړه ورسره خبره هلو السلام علیکم وعلیکم سلام
څنګه چل دی خیر د شکر بس تاسو انتظار کوم بس مونږ در روان یو ښه زه صحیح ده به دیره کې هم راځئ بس ٹھیک ہے درې انو ډېره خدا ده غور ورته مونږ شوړه به ما په خیر باندې دی راځي دا غور پته کوم السلام علیکم خانو سلام څنګه څه په خیر څنګه چل دی خیر د شکر خیر دی خان مالې دنه کینې دې څه وچه ویډیوز دا ولا ساتو کې خان ګډم آینده په خیر سبا مسیره الحمدلله تاسو خیر شکر زه تاسو کې نه راځم چې راځم څه له کوم بيدار کا کنه دا هیڅ خبره نه ده وړه خبره ده خان نور وایې که نه خیر زمیندار کاکا ته خیر شکر دی خیر ورشي هو په فصلونو ګرځولم ها فصلونه خو ډېر بور حالات روان دي او دې خو کاپۍ کې مې پیسې لیکلې دي یو تا ته زمیندار کاکا دا خواست کوم چې د پټو ته چکر وکړه او دې ترې ته لږ ورځه تله بلاکونه تله اوس هم بند وه دوی نن باران او باران څنګه و یاره خان بس باران خو لږ ووه دغه کسان ته مې ډوډۍ ورکړه نو انشاءالله تعالی فصل له موږ لږه خوره موره خاص ورکو ښه برابر دي او هغې خو مې پرېښودو نو هغه مشران راغلي وو په جرګه باندې ډېر دغه یې وکړل بس پرې وکړو بس مې الله رضا لپاره مې معاف کړي هغه دغه غریب سړی څه وکړي نو دنه به څه وایي بس ښه دی وکړو انجیره چې وایي چې خېږي چې اوس کېده به ګپ نه کوو کوم چې السلام علیکم خان جی څنګه مېلمه خیر خیر ده بس زمیندار کاکا دا نو نه پېژنم څوک دی دا غالب روډ دی که نه پټي کې چې ګیا دی ولې وه یاره زما ورور یاره ګیال راغلی و پته نه لګي یو کس راپسې په منډه منډه راغی چې ورور یې ټینګ کړی مونږ پکې خلاص کړو خو اوس تاسو نه معافي غواړي چې زما ورور معاف کړي په دې وجه زمیندار کاکا ته مونږ خو یې کړی دی نو بیا تاسو ته ووایي صحیح ده او بیا دپاره خیال کوې ښه دې راله دننه راغلی سلام علیکم زمیندار کاکا دا دونه په اسانه پرېښود د خان د اصول نه نه خبره تو کس پرېږدي